بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان رب په سپېڅلي نامه د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمندو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو هیله من یو چې تاسې به ټول روغ جوړ او د صحت په جامو به سره سنبال وئ. یو ځل بیا خوشحاله یو چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر په خپرونې وړاندې کولو سره ستاسې په درنو چوپړ کې یو. درنو لیدونکو نن مو په خپرونه کې موضوع د ویلینټاین یا د عاشقانو ورځې لمانځنې ته ځانګړې کړې ده. دا چې دغه ورځ په اسلام کې شتون لري که نشته، په دې باندې به انشاءالله چې مفصلا بحث کوو. هر کال د فبروري د میاشتې 14 نیټه دا د ویلټاین یا د عاشقانو د ورځې په نامه سره په نړۍ کې لمانځل کیږي. د اسلام له نظره دغه ورځ هیڅ اهمیت نه لري. دا ورځ په ځانګړي ډول باندې په اروپا او امریکا کې زیات په جوش او احساساتو سره لمانځل کیږي. نو له دې درنو لیدونکو دا معلومیږي چې دا د عیسویانو یوه مذهبي ورځ ده او دا په اسلام کې هیڅ شتون نه لري. انشاءالله چې په همدې موضوعاتو باندې بحث او خبرې اترې لرو. موږ نن په خپرونه کې د کابل د 21مې حوزې د امر بالمعروف امیر ته بلنه ورکړې ده. مولوي صاحب هاشمي صاحب ته مو بلنه ورکړې ده. انشاءالله چې په همدې موضوعاتو باندې به بحث او خبرې اترې لرو. خو پیل کې مولوي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. تاسو ته هم ښه راغلاست. مننه چې موږ ته هم وخت راکړ، کامیاب اوسئ. ډېره مننه کوم مولوي صاحب. راشئ چې په پیل کې په دې باندې وغږیږو چې د ویلټاین یا د عاشقانو ورځ معنا څه ده؟ دا ورځ یعنې څه؟ په اسلام کې دا ورځ شتون لري که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ أخرجه البخاري ومسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. جزاك الله. په لومړي قدم کې د ملي تلویزیون ټولو همکارانو نه مننه کوم چې موږ ته یې بلنه راکړه او موږ ته یې وخت راکړه. او په دویم قدم کې د ملي تلویزیون څومره مینوال دي، که په وطن کې دي که په خارج کې دي، د دې طریقه ستاسو د تلویزیون د طریقه ټولو ته خپل سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه. صافی صاحب محترم، دغه موضوع ډېره مهمه موضوع ده. بله. او خصوصا په دغه تاریخ چې تاسو ورته اشاره وکړله دا لمانځل کیږي. بله. الحمدلله موږ مسلمانان یو. الله جل جلاله مسلمانانو دپاره اسلام یو کامل دین او مکمل دین را لېږلی. د ژوند هره برخه، که هغه د کورنۍ برخه ده، که د تجارت برخه ده، که عقاید دي، که معاشرات دي، که معاملات دي، دا ټول الله جل جلاله موږ ته ذکر کړي دي په قرآن کریم کې. موږ کولی شو تر قیامته پورې چې څومره مخکې موږ ته مسایل راځي د دې دین اسلام نه هغه مخکې ته حل کړو او د هغې نه چې دی مخکې ته خپل ژوند بوزو. هدف زما د خبرې دا دی صافی صاحب محترم چې اسلام یو کامل او مکمل دین دی. زموږ د ژوند ټوله نقشه پکې پرته ده. راځم ستاسو د سوال جواب ته. ویلینټاین دا چې دی څنګه چې تاسو عرض وکړه، د دې په پښتو ژبه کې عربي کې خپلې معنی دي. بالکل. پښتو کې دې ته د عاشقانو ورځ وي، د مینې ورځ ورته وي، او په دري کې روز عاشقان ورته وي، او عربی کې دې ته عید الحب ویلی کېږي چې دا په 14 د فبروري سره لمانځل کېږي په یورپي ممالکو کې. او متاسفانه زه به دا ووایم
چې په اسلامي ملکونو کې هم هغه زموږ ناپوهه مسلمانان چې هغه د خپل اسلام نه ناخبره دي هغه هم دغه ورځ مانځي او وروسته انشاءالله دې موضوع ته راځو چې دا حرامه ده. نو دا د دې مختصر تاریخچه ده ویلنټاین چې دا په 14 تاریخ باندې د فبروري سره خلک لمانځي او دغه معنا و چې یو معنا د دې عید الحب ده او پښتو کې ورته موږ د عاشقانو ورځ یا د مینې ورځ وایو. ډېر مننه کوم مولوي صاحب. راشئ چې د دغې ورځې تاریخچې باندې کتنه وکړو. له کله د دغې ورځې دغه لمانځل په اروپایي مملکتونو کې پیل شوي دي؟ دا د عیسویانو لپاره یوه مذهبي ورځ ده، نو دغه تاریخچه یې په څه ډول باندې ده؟ مننه صافی صاحب محترم. دا مهم سوال هم دغه دی زما په نظر باندې په دغه موضوع کې. زما د علم مطابق صافی صاحب محترم د دې کا سرچینې ته موږ لاړ شو تاریخچه څنګه سوال تاسو که پوښتنه مو کړله نو د دې پیل دا د پخواني د روم چې کوم خلک وو بت پرست وو. دا د نبی علیه صلات وسلام نه تقریبا 300 کاله مخکې د دې تاریخچه ده، یعنې نن نه تقریبا 1700 کاله نه زیات د دې وخت شو. په روم کې چې کوم خلک اوسېدل دا بت پرست وو، یعنې مشرکین ول. دوی ته کوم آسماني دین دوی قایل نه وو، دا مشرک. د دې سرچینه داسې ده چې وایي د روم چې کومې پیغلې جینکۍ وي او ځوانان هلکانو، دا پیغلې جینکۍ به راغللې او یو خط به یې جوړ کړه، په هغې کې به یې د مینې د عشق او د محبت خبرې به یې لیکلې وي او خپل ادرس به یې پکې لیکلی و. دا خط به یې بیا راوړ صافی صاحب محترم، یو ګلدان به و، یو باغچه به وه، هلته به یې دا خط وغورځوه. بله جینۍ به راغله هغې به هم داسې دا وکړه، خپل نوم به یې پکې لیکلی و. بیا به د دې روم چې کوم مشرکین و، دا ځوانان هلکان دا به راتله دغه باغچې ته، دوی به خط راواخیست. هغه خط به یې چې خلاص کړي دې کې به د مین او د عشق خبرې وي او په آخر کې به د جینۍ نوم و. هغه جینۍ د طلب دپاره به دی روان شه چې دا پیدا کړي. هغه به یې آخر پیدا کړله، هغې سره به یې تعلقات هغه کړه تر دې چې د زنا دپاره به یو لاره جوړه شوله. متاسفانه زه به دا ووایم صافی صاحب محترم د دوی په تاریخ کې دغه وخت کې دغه دوه لوی دولتونه، یو د روم او بل طرف ته عیسویان وو. عیسویان چې دا خو اهل کتاب دي، دوی ته چې د انجیل راغلی و د عیسی علیه السلام په دین باندې دوی روانو. په کار خو دا وه چې د عیسوي مذهب مشرانو دا ورځ چې دی دا بېهوده عمل دا یې لغوه کړی وی، دې ته د حرام په نظر کتلي وی. دوی هم راولګېدل او دې ته چې دی دا ویلنټاین نوم ورکړه او دا یې چې دی د دې لمانځل شروع کړه. اصل کې دا ویلنټاین چې دی دا یو سړی و، دا یو عیسوي و، دا په روم کې اوسېده، علماو لیکلي دي. دی راغی دلته روم ته راغی. روم کې خو پاچاهي چې وه تاسو ته مخکې څنګه ما عرض وکړه، نو هغه مشرکین ول بت پرسته خلک وو. دی دلته راغی، هغوی د آسماني دین سره د عیسی علیه صلات وسلام د دین سره سخت تضاد لره. هغوی پابندي لګولې وه چې څوک شرعي نکاح نشي تړلی. دا یو مذهبي عالم و ویلنټاین. کله چې دی دلته روم ته راغی نو د بعضې عاشقانو د هلک او د جینۍ پټې نکاح یې وتړلې. کله چې نکاح وتړل په ده باندې د هغه وخت پاچاهان خبر شول. پاچا پې خبر شو نو دی را طلب که، نو ده باندې قضیه ثابته شوله، دی بندي کړی شو. وایي کله چې دی بندي کړی شو نو په دې بند کې دی د روم په یو جینۍ باندې عاشق شاه به ورته تله راتله. هغې چې په دې موضوع خبر شوی دی قتل که. دی چې په کوم ورځ قتل کړی دا 14 د فبروري وه 209 کال د میلادي و. نو د هغه وخت نه د دې ورځ بیا عیسویانو د دې پیل شروع کړلو او تر اوسه پورې لمانځي. متاسفانه ما مخکې چې څنګه ویل زموږ مسلمانان سره د دې نه چې اسلام ما په ابتدا کې خپله مقدمه کې خبره وکړه، واضح دین دی. نبی علیه صلات وسلام یو موضوع نه ده پرېښې. دې موضوع ته دقه شانتې د دې اړونده نور موضوعاتو ته نبی علیه صلات وسلام دا د نبی علیه السلام معجزه ده، هغه دې ته اشاره کړې ده. بخاري شریف او مسلم شریف کې روایت د نبی علیه صلات وسلام فرمایي لتتبعن سنن من كان قبلكم، وی خامخا امت ته خطاب کوي تاسو به د پخواني شریعتونو د بېدینه خلکو په لارو باندې د هغوی په طریقو باندې یو وخت راځي په هغې به روانېږئ. شبرا بشبر وذراعا بذراع، یو لیش که هغوی یو غلط کار کوي تاسو به هم کوئ، که یو متر یې کړی تاسو به هم یو متر په هغې باندې روانې. حتی لو سلکو جحر ضب لسلکتمو، که چیرته هغوی دا سمسیره یو حیوان دی صافی صاحب محترم که پیژنئ یو حیوان دی، وایي که چیرته د دې په سوري باندې دی دغه یهود او نصوارا او دا بېدینه خلک ورننوځي نو تاسو به هم پکه ورننوځئ. داسې وخت به راشي په دې مسلمانانو چې خپلې لارې به پرېږدي، خپل دین به پرېږدي، د دوی په لارو به روان شي. صحابه کرامو نبی علیه صلات وسلام دې حدیث کې خو من کان قبلکم راغلی و چې ستاسو نه وړاندې چې کوم خلک تېر شوي. صحابه یې قلنا یا رسول الله
اليهود والنصارى. اے دی الله رسول استا مقصد دی من کان قبلکم نه مراد یهود او نصارا دي کنه بل څوک دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایل فمن یعنی لیس المراد غیرهم، دینه ما سیوا بل خلق نه دي، همدغه خلق دي چې زما امت په دې باندې غشي. صافی سه محترم په دې ورځ باندې دوی سره ګلان ورکوي او دغه معشوقې چې د ځان سره بیایي بازارونو ته یو بل ته تحفې اخلي. نو د شریعت د نګانه دا تشبه ده د کفارو سره او دا حرامه ده. ډېره مننه سلامت اوسئ مولوي صاحب. انشاءالله چې دې موضوع ته به راځو، کتنه به کوو چې دغه د ویلټاین یا د عاشقانو ورځ څه حکم لري په اسلام کې د مسلمانانو لپاره. یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته انشاءالله په دې موضوع باندې بحث کوو. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو، له دمې وروسته زموږ ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. ډېره مننه کوم مولوي صاحب، واقعا چې ښه بحث مو ولرم. رابه شو اوس دې ته چې د غیر مسلمو سره تشبث څه حکم لري د دغې ورځې، د دغه ولنټیان یا د دغې عاشقانو ورځې؟ صافی صاحب محترم، دا ډېره مهمه موضوع ده. اکثر زموږ تعلیم یافته ځوانان دا پوښتنه کوي او په ښه ګمان سره یې کوي. زموږ په ښه ګمان دی الحمدلله په ځوانانو باندې، تعلیم یافته ځوانانو باندې. هغوی اکثر دا اعتراض کوي یا پوښتنه کوي د علماو نه، یا ما سره بعضې وخت شاګردان مخامخ شي وایي آیا د کفارو دا تولیدات هغوی یو شی جوړ کړی دا خو د هغوی تشبه ده. موږ موټر مثلا نه دی جوړ کړی، تیاره نه جوړ کړی، ټانک هم نه دی جوړ کړی، ډېر غازباب وسایل دي. نو دا خو د هغوی تشبه راځي یو قسم. آیا دا به حرامه ده که حلاله ده؟ دا ډېر بهترین سوال، مهم هم ده چې مهمه موضوع ده صافی صاحب محترم. واقعا زه به مختصر ووایم، دا تشبه د کفارو سره چې ده په دوه ډوله ده. یو قسم تشبه چې دا حرامه ده، دا کومه یو ده؟ نو یاد وساتئ، زه به درته مختصر الفاظو کې صافی صاحب محترم. مهرباني. هغه تشبه چې هغه زمونږ د دین سره، د اسلامي عقایدو سره او یا د شاعر الله سره په ټکر کې وي، نو دا حرامه ده. زمونږ د دین خلاف یو خبرې بل یو دین کې وي، موږ راخلو او په هغې عمل کوو، یو د دین همدغه ورځ ده، نو دا حرامه، دا تشبه حرامه ده. علما کرام فرمایي یا زمونږ د ملي ارزښتونو سره، د عرف سره په ټکر کې وي. دا هم ځکه شریعت عرف ته اعتبار ورکړی دی. نو که چېرته دې سره په ټکر کې، نو دا هم چې دی علما کرام فرمایي دا حرامه ده. یو د هغې نه همدغه د ویلنټاین ورځ لمانځل دي، دا د هغې عقیدوي دغه دی. دې دپاره علما کرامو ډېر دلایل بیان کړي دي چې تشبه په عقایدو کې د کفارو او د بېدینه خلکو دا حرامه ده. یو د هغې نه ما خطبه کې آیت ویلې، د سوره مائده آیت دی، غالبا 51 نمبر آیت دی. هلته الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنو، مسلمانانو ته الله تعالی خطاب کوي، ای مسلمانانو. موږ ځان ته الحمدلله مسلمانان وایو. کله چې د قرآن خطاب راشي باید ښه ورته متوجه شو. حسن بصري رحمت الله علیه به فرمایل کله چې قرآن کې یا ایها الذین آمنو راشي، نو باید موږ متوجه شو چې الله تعالی به موږ ته اوس یو امر کوي یا به هم د یو شي نه منع کوي، نهي به کوي. نو دلته الله تعالی مسلمانانو ته خطاب کړی، یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. تاسو مه نیسئ یهود او نصارا په دوستانې سره. ولې؟ بعضهم اولیاء بعض، دوی د یو بل دوستان دي سره. نو دلته کې تشبه د دوی مه کوئ، الله تعالی فرمایي. او که چېرته بالفرض موږ د هغوی تشبه کړه په عقایدو کې، ومن یتولهم منکم فانه منهم، سخت وعید دلته الله جل جلاله ذکر کړی. که چېرته تاسو د دوی سره تشبه وکړله، تولی مو سره کړه، د زړه مینه مو سره وساتله، د هغوی هغه ورځې مو لمانځلې، د هغوی عقاید مو خپل کړه، نو الله وایي تاسو د دوی نه وګرځېدلی. بل آیت کې راځي الله جل جلاله فرمایي لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله. هېڅکله به نبي علیه السلام ته الله تعالی فرمایي، دا د سورې حشر آیتونه دي، چې ته به داسې یو قوم نه ګورې چې هغوی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري، چې هغوی به د هغه چا سره چې د الله او د الله د رسول دشمنان دي، چې هغوی سره به دوی مینه وساتي. هېڅکله به داسې ونه کړي. او حدیث شریف کې راځي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د کوم قوم سره ځان تشبیه کړه، مشابه کړه، د هغوی په شانتې عقیده یې جوړه کړه، د هغوی په شانتې لباس یې هغه که اختیار کړه، هغه لباس چې هغه شریعت کې زموږ ناروا راغلی. خلاصه دا د صافی صاحب محترم هغه برخه چې هغه حرامه شریعت ګرځولې ده، هغه عقیدوي امورو کې ده د کفارو، هغه کې به موږ تشبه نه کوو، هغوی سره به ځان نه مشابه کوو. راځم هغه برخې ته چې هغه عام ځوانان زموږ باید پې پوه شي او ټول مسلمانان پې پوه شي چې هغه حلاله ده، جایز ده. هغه برخه ده صافی صاحب محترم، هغه د دوی اختراعات دي. د دوی اختراعات دي، مثلا دوی موټر جوړ کړی، دوی ټانک جوړ کړی، دوی یو بل شی جوړ کړی. مسلمان کولی شي چې د هغې نه تقلید وکړي، د هغې نه چې دی هغه طریقه هغه کې دغه تشبه په شکل دی یو موټر جوړ کړي. زه به یو اسانه مثال درکړم. په دې یو مثال کې د موټر مثلا عیسویانو جوړ کړی دی، په یو ملک یې جوړ کړ.
مسلمان کولی شي چې جوړ کړي، خو عیسویان چې موټر جوړ کړي دویم قدم کې دوی خپل د صلیب نشان پای کېږدي. دلته اوس یو تشبه په موټر جوړولو کې ده، یو تشبه چې دی په صلیب کې ده. نو دلته دا یو تشبه چې حلاله ده تا ته دا اختراعات دی هغې دي. ځکه حدیث شریف کې راځي، ترمذي شریف کې روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الحکمة ضالة المؤمن. حکمت علما کرام د دې ډېرې معنی کې یو معنی ده که معرفة افضل الاشیاء، د بهترینو اشیاو چې دی پیژندل، پای کې دا موټر هر څه شامل دي. نو نبی علیه السلام فرمایي الحکمة ضالة المؤمن، دغه د خو شیانو اختراع کول او د چا سره دې کې تشبه کول او د هغې زده کول او ایجاد کول، دا وایي د مؤمن نه یو ورک شی دی. څه شی دی؟ ورک شی دی. او کوم ځای کې فحیث وجدها فهو حق بها، کوم ځای کې چې ده دا ومونده بس دی د هغې چې دی د هغې په قبلولو سره، تحفة الحوزي د ترمذي شریف شرح دلته وایي بها معنی بقبولها، د دې په قبلولو سره دی مستحق دی چې هغې باندې دی وکړي. خلاصه دا رسافیس محترم هغه تشبه چې هغه زموږ د عقیدې سره خلافي، زموږ د عنعناتو سره خلافي، زموږ د عرف او رواج سره مخالفت لري، حرامه ده. او کوم چې د دوی اختراعات دي هغه کې اسلام موږ ته چې دی توصیه کړې ده جایز ده. بله ډیره مننه. تاسې خو ځواب راک مولوي صاحب چې د دغې ورځې لمانځل په اسلام کې نشته، حرام دي. خو راشئ په دې باندې خبره وکړو سره چې آیا په اسلام کې د مینې په هکله باندې څه ویل شوي دي، داسې یو څه شتون لري؟ ماشاءالله ښکلی سوال دی صافی صاحب محترم. واقعا زه به په هو سره جواب درکم. د مینې په هکله اسلام موږ ته بیان کړي دي. قرآن کریم کې راځي 3 سپاره کې د سوره ال عمران آیت دی، غالبا 11 نمبر آیت کې راځي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني الآیه. الله جل جلاله فرمایي که چیرته تاسو ما سره د مینې دعوه لرئ نو زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع وکړئ. تفسیر ابن جریر ډېر یو غټ تفسیر دی، ډېر جلد کې دی. دې کې راځي و یو څه خلک راغله، اصل کې دوی راغله نبی علیه صلات وسلام ته وفرمایل انا لنحب ربنا، موږ د خپل رب سره ډېره مینه لرو. نو الله تعالی एकदम دا آیت په نبی علیه صلات وسلام نازل کړ چې تر څو پورې دوی په تا باندې ایمان را نه وړي نو د دوی مینه باطله ده. دلته کې اوس زما هدف دا دی، قرآن کریم کې په اسلام کې د مینې باره کې شته د آیاتونه، خو مینه کومه مینه؟ اسلامي مینه. پای کې یو دا راغلی ده د خپل مور او پلار سره مینه، د یو مسلمان سره مینه. لکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. دا بخاري شریف کې روایت دی. تر څو پورې تاسو یو کامل مسلمان نشئ جوړېدلی چې خپل ځان ته کوم شی خوښوئ یو بل مسلمان ته یې خوښ نه کړي. نو مینه اول چې دی په اول قدم کې دا د الله جل جلاله سره ده. د الله سره مینه دا معنی چې د هغه موږ کامل او مکمل اطاعت وکړو. کوم دین چې موږ ته رالیږلی، کوم شریعت یې رالیږلی، قرآن کریم آسماني او اخري کتاب یې رالیږلی، د دې باید مکمله تابعداري وکړو. دا د الله سره مینه ده. دویم دغه کې چې دی سټپ کې هغه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده چې هغه باید موږ په کامل طریقې سره د هغه اتباع وکړو. بیا هغې نه بعد د مسلمانانو سره دغه طریقې سره یو بل حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي اگر چې د دې حدیث سند هم ماته معلوم نه دی چې سند به یې صحیح وي که صحیح وي، خو دومره راته معلوم دی چې مسند احمد کې دا شته دی. هلته راځي نبی علیه السلام فرمایي الحسن والحسین، حسن او حسین چې دي دا ابنای دا زما زامن دي، زما اولادونه دي. نو وصي کېدل ډېر ورته ګران و. وایي من احبهما احبني، چا چې د دې دواړو سره مینه وکړله او د دوی عزت احترام یې وکړه دوی زما احترام وکړو. ومن احبهما احبه الله، او چا چې د دوی سره مینه وکړه الله به ورسره مینه وکړي. ومن احبه الله ادخله الجنة، الله تعالی به جنت ته داخل کی. خلاصه د صافیه سے محترم راځم ستاسو د پوښتنې جواب وشو. خو دلته کې مینه چې دا شریعت کې راغلی ده هغه مینه چې هغه اسلام د هغې تقاضا کوي دغه د یو ورځې مینه به څه شي. بالکل دې خبرې ته به راشو. دا د یو ورځې مینه به څه شي چې دوی په دې یو ورځ باندې دغه مینه، دا مینه نه ده. زه به درته پاک ووایم په صاف الفاظو سره، دا مینه نه ده بلکې دا د فحشاو دپاره لاره هوارول دي. خپله ښځه به یې موجودې دی به یې پردۍ جنۍ سره چې دی غلطه اړیکه ساتي او را به یې ولي وایي دا دې سره زه مینه لرمه. څنګه ته دې سره مینه په دې یو ورځ باندې مینه لري؟ ګلان به ورته اخلي شرعا. خلاصه دا ده. بل دلته کې د بت پرستانو چې ما د دې تاریخچه تاسو ته په ابتدا کې بیان کړله د هغې تقلید دی، دا شرک دی، دا یو بدعي عمل دی، ناروا عمل دی. نو خلاصه دا مینه باید موږ د الله سره وکړو، د رسول الله سره وکړو، د نیکانو خلکو سره یې وکړو، نه په دغه طریقې سره مینه. دا حرامه د شریعت کې. خلاصه ده. بله ډېره مننه کوم مولوي صاحب. واقعا چې ښې خبرې مو وکړې درنو لیدونکي په همدې موضوعاتو باندې پوه شو چې دغه د عاشقانو ورځ چې په کومه ده چې 14 د فبرورۍ باندې ده دغه ورځ په اسلام کې شتون نه لري او حرامه ده. ټول لیدونکي په دې موضوع باندې پوه شو. که په پای کې لیدونکو ته څه پیغام ولرئ مهرباني یوه دقیقه وخت لرو. مننه صافی صاحب محترم. لیدونکو ته زما همدغه توصیه ده د یو مسلمان ورور په صفت باندې
چې د دې ورځې نه باید اجتناب وکړي. که دومره دلایل وویلی شول او لوی لوی علماو په دې باندې بحثونه کړي دي نو سړی باید دې نه اجتناب وکړي. ټولې د اسلامي جامعې نه خصوصا د افغانستان غیور ملت نه زما دغه هیله او تمه ده چې باید دغه ورځ ونه لمانځي. دا حرامه ده، بل د شرک په دغه کې مبتلا کیږي، یو بدعي عمل کې مبتلا کیږي. خدای مکه دی به په دې تموي چې ما به الله جنت ته بیایي او الله دې نه کوي چې د دې عمل د وجې نه دی الله تعالی دوزخ طرف ته روان کړي. الله دې موږ د دې عمل نه وساتي. ډېره مننه کوم مولوي صاحب چې خپرونې ته راغللی او زموږ بلنه مو ومنله. واقعا چې ښې خبرې مو وکړې. دغه ورځ په اسلام کې نشته، حرامه ده او دا د عیسویانو یوه مذهبي ورځ ده. ډېره مننه. تاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ. سلامت اوسئ. درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې پروګرام مو تر پای پورې ولیده. تر بیا چې زه نجیب الله صافی ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او مهربان رب مو سپارم. پاک الله مو مل شه.